د دې مولانا صاحب ویډیو را سره یو ځای وګورئ او لږ سوچ او فکر وکړئ چې نن سبا زموږ او تاسو په ټولنه کې واقعا دغه حالات شته که نه. بیا هغې نه وروسته یو وړوکی پیغام هم در کوم. دا ویډیو وګورئ سره. سوالګرو ته پیسې ورکول خصوصا ماشومانو ته څنګه دي ناجائز. تېره جمعه موږ دا مسله ویلې وه. علامه شامي صاحب رحمه الله وایي ويحرم له السؤال ويأسم بإعطائه. څوک چې سوال کوي او د هغه سره د یوې ورځې ګزاره وي، د یوې ورځې ګزاره ورسره وي او ګزاره هم داسې نه ده ضروري چې خامخا به په جیب کې وي، یا حقیقتا د یوې ورځې ګزاره ورسره وي او یا ځوان وي، دا طاقت نه دی چې مزدوري وکړي د یوې ورځې ډوډۍ پرې. د هغه لپاره سوال حرام دی او څوک چې ورکوي د هغه دپاره ورکړه دا ګناه ده. او بذل المجهود د ابي داود شریف پر شرح د هغه کې علامه شبیر احمد خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحمه الله د حرام لفظ کړی. ويحرم له السؤال ويحرم الاعطاء له، ودې ته ورکړه ناروا ده ځکه دا پر ګناه باندې تعاون دی. سوال کول حرام دي، دی چې دا حرام کوي ته خو مه ورسره کوې. دلته ډېره مهمه خبره ما دا وویله چې داسې چاته پیسې مه ورکوئ که د خیرات زړه غوښتئ په خپل کلي کې یو فقیر و نادار مسکین لري هغه ته یې ورکړه. ویډیو هم در سره وکتله، مسله مو واورېدله. سر د هغې چې تاسو هم بیا دغسې خلکو سره تعاون کوئ ځکه الله تعالی فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو د چا سره مرسته او همکاري په ګناه کې مه کوئ. واقعا دا ګناه ده. دوستانو راځئ موږ تاسو به سوچ او فکر وکړو. لیدلي به هم وي، شاهدان به هم یاستئ. ځینې ځایو کې موږ تاسو په مجلس کې ولاړ اوسو، یا مثلا چیرته هوټل ته ورته وشو خوراک کو، یا مثلا د موټر کې ناست یو، موټر نه ښکته کېږو، یا داسې مشران خلک ولاړي، تاسو به کتلی وي دغسې خلک په دغسې ځایو کې بیا ډېر ښه کار کوي. مثلا یو څو کسه مجلس کې ولاړ وي، یا یو سپین ږیری یو مشر کس سره ولاړې، یا مثلا فامیل در سره وي، یا داسې یو ځای وي چې ته هغه ته نه نشي ویلی، بدی به په دغسې وخت کې راځي هلته به تا ته لاس نیسي. ماما یو 10 روپۍ را پوهېږې دا به څوک وي، شاته یې وګورې شاته به د ده یو پنډ وي، وړکۍ نجونې به وي، وړې نجونې به وي، همدارنګه هلکان به واړه هلکان وي. شاته چې وګورې دی به کاغذونه جمع کړي، شاته چې وګورې دی به پلاستیک جمع کړي. حالانکه د دغه ماشومانو کور خبر په دې خبر نه وي چې زما دا بچي بازار ته ځي هغه سوال کوي. کور والا دې په خاطر بازار ته رالیږلي یا مثلا سړک ته رالیږلي چې هغې د سوځولو لپاره یو څه جمع کړي. طبعا غریبان به وي خو هغې دې په خاطر رالیږلي چې دا یو څه جمع کړي، روړې کور کې پې ډوډۍ پخه کو، یا مثلا د بل ژمي کې یا مثلا بخارۍ پې ګرمه کو. د دغه په خاطر باندې دا ماشومان رالیږلي. ولې چې کله دی دلته راځي دا خو ماشوم دی نه پوهېږي، نو دی چې دلته راځي دی په سوال باندې اموخته شوي. پوهېږي چې تا ورته نن 10 افغانۍ ورکړي، د دې ماشوم د آینده د ورانېدو تهداب ته موتا کېښوده. د مولوي صاحب دې خبرو کې موږ تاسو یو ځای وکتل که نه، وامورېدل وم کتل. هغه وایي چې هغه څوک چې سوال کوي هغه حرام کوي، چې ته پیسې ورکوې دا هم حرام کوي. ولې؟ ځکه هغه حرام کوي، ته د حرام کوونکي مرسته کوي، نو دا هم حرام شو. نو دې په اساس باندې دوستانو وګورئ که چېرته زړه مو صدقه غواړي، زړه مو غواړي چاته خیرات ورکوئ، ستاسو کېدای شي په اطرافو کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو خپلوانو کې یتیمان وي، مثلا کونډې وي، معیوبین معذوره خلک وي چې هغې کار روزګار نشي کولی. واقعا د هغې خلک مستحق دي، هغه په موږ او تاسو حق لري. نو مهرباني وکړئ دغسې خلک چې تاسو ته راځي، که چېرته ته په مجلس کې هم ولاړ وي، که چېرته ته په داسې ځای کې ولاړ وي چې د هغه خلکو څخه تا ته حیا راځي چې تا ته یو ماشوم لاس نیسي، تا ته یو وړکۍ نجلۍ راځي تا ته لاس نیسي چې ای ماما ای کاکا ما ته یو لسګون راکړه. یا اکثره به تاسو لیدلي وي تاسو ته ماما ما ته ډوډۍ واخله. په داسې ځای کې به وي چې هغه ځای کې نانوایي بیخي وي نه، په داسې ځای کې به وي چې هغه ځای کې د ډوډۍ اثرات بیخي وي نه. که چېرته په داسې یو عاجز انداز کې به تا ته د لاس ونیسي، که چېرته تا دا پیسې ورکړې، لږ د ماشوم وساره لږ چې اخواته سو، بیا هغه عاجزي ختمه وي، بیا خندا وي، یو بل ډیکه کول وي، یو بل سره مسخري وي که نه. نو دا د دې عادت ګرځېدلی. دوستانو راځئ سر له اوسه فیصله وکړو. دا زه دې په خاطر دا ویډیو دا کلیپ کوم چې زموږ ټولنه د دغسې خلکو د دغسې ناوړه دود و دستور څخه خلاص شي. ځکه خدای مکړه دا 2 ماشومان چې نن دا کار وکړو، دا پیسې ټولې کړې، مثلا 10 20 30 یا 40 حتی 200 300 ټولې کړې، په کور کې نه ورکوي. همدغه پیسې دی اخلي، دی دغه پیسې بازار کې مصرفوي، په
قسمه قسم ځایو کې د مصرف کې ګیمونه ته ځي ګیمونه پې وهي مثلا نور شیان دا منکراتو باندې پیسې اکثره مصرفي دا خلاص شوي سبا ته مکتب نشته سبا مثلا مدرسه نشته مسجد نشته سهار وخت همغه بوجې پر شاوي بیا راځي بیا نو د عمر ټول په همدې کې تیر شو ماشوم په شان د هغه تنکۍ لښته دی لښته چې څرنګه ته تاویې همغسې کېږي نو د دغې اساس او بنسټ ایښودونکي موږ او تاسو یو نو دې په ځای چې دغسې خلکو لاسنیوی موږ وکړو نو دا بهتره دا ده زه په دې باوري یم تاسو ما سره په دغه خبره کې موافق یاستئ بهتره دا ده چې خپل چم ګاونډ خپلو خپلوان هغه غریبان چې موږ تاسو ته معلوم وي هغې ته یې ورکړو بله مهمه خبر دا ده ورونو چې تاسو به کتلي وي مثلا په داسې یو مارکیټ یا داسې یو ښار چې هغلته مثلا لباس فروشي هلته مثلا لباسونه خرڅېږي هغلته مثلا د ښځو هغه وړ ضروریات چې کوم وي هغه خرڅېږي هلته یا مثلا د زنانو لپاره د هغې جامې یا مثلا د زنانو بوټ یا چپلق دا شیان خرڅېږي هلته به تاسو کتلي چې کله تاسو ګرځئ تاسو پسې به لاسګاډو والا ګرځي یا مثلا د سړک په سر کې به تاسو کتلي وي لاسګاډو والا به هلته ناست وي منډۍ ته به تاسو تللي اکثره به هم کتلي وي هغلته دومره کار وي چې یو لاسګاډي والا نشي پیدا کولی مثلا یوازې کابل ښار به درته وکړي مختلفو ځایو کې هغه ځای کې چې مثلا اوړه خرڅېږي په هغه ځای کې چې غوړي خرڅېږي یا هغه ځای کې تاسو به وګورئ لاسګاډو والا پسې ګرځي وي به نه ولې چې دی زحمت نه وباسي ولې دی فقط په دې عادت شوي موږ ستاسو سپین ګیري به وي په مین سړک کې به ناست وي په لاسګاډي کې ځکه پوهېږې زموږ ستاسو ورونه خویندې چې په دې لاره تېرېږي چې ګورې وایي راځه دا صدقه ده دې ته ورکړه نو زما فکر باندې دغسې خلکو ته صدقه ورکول دغسې خلکو ته خیرات ورکول نور خلک هم دې ته مجبوره کېږي چې رئیس هغه کار یا هغه خولې چې د دې څخه تویږي هغه پرېږدي بس دا مفته پیسې دي نو دغه په دغه د مولوي صاحب وینا مطابق که دا موږ تاسو تحلیل کو یا هغه چې کمې فتوی ورکړي یا هغه چې کمې حوالې په کتابونو یا په علماو ورکړ که هغه ته موږ تاسو سوچ او فکر وکړو دا ټول خلک په مغه کې راځي نو دې نه بهتره خبر دا ده چې راځي ورونو د دغسې خلکو څخه ځان بچ کړو دغسې خلک الله سره ته رانیسي په ډېره نرمه لهجه تر څو پورې د الله تعالی هغه آیات شریف دی چې واما السائل فلا تنهر په هغه آیات لاندې هم رانیسو چې خدای مکړه موږ داسې یو زشت الفاظ دغسې سوالګرو ته استفاده کو یا استعمال کو چې الله تعالی موږ نه خفه نشي په ډېر نرم انداز باندې دی پوه کړو ځکه ماشومان دي هغې نه پوهېږي همدارنګه ځینې خویندې به تاسو لیدلي باور یې کوئ پرون به یو قصه تاسو ته وکړم په یو ځای کې زه وم نو ما سره خپل فامیل یو دوه خویندې راغلې چې هغې ښایسته حجاب کړی و او ځوانانې معلومېدلې نو راغلی ما ته وایي چې موږ ته یو 10 روپۍ راکړه نو ما ورته چې داسې وکتل د هغې مثلا نو الله شاهد دی ما پیسې ورنه کړې ورته ځکه زه پوهېدلم نو چې پیسې مې ورنه کړې زه دې خواته راتلل شوم یو څه مې راغستل نو ما ته وایي چې د جامو ته دې وګورو د ځان ته دې وګوره 10 روپۍ چاته نه ورکوې که نه نو ما خو دې په خاطر دا پیسې دې ته نه ورکولې ما دې په خاطر نه ورکړې چې دا د دې عادت ګرځي زما خپله چې ډېر مجبور نشم دغسې خلکو خصوصا دغه مسلکي به موږ تاسو ورته وایي دغه مسلکیانو ته زه 1 روپۍ هم نه ورکوم ځکه دا د آینده خرابېږي ځکه ما علماو څخه پوښتنه کړې زه ناست یم دا خل ما خپله لیدلي تاسو باور وکړئ دغسې خلکو لپاره که ته کار و روزګار زمینه هم مساعده کې باور مو په خدای وشه چې نیک ځکه ما ته ډېرو داسې ویلي چې موږ د ورځې 1000 پیدا کوو نو په دې 400-500 روپۍ ولې موږ ځان د خپله ورځ تېره کړو نو دې نه معلومیږي چې دا خلک مجبوره نه دي حتی د عالم په خبرو کې تاسو ور دي حواله ورکړ چې عالم وایي که دې سره د یو وخت ډوډۍ وي د یو وخت خوراک وي دا نه چې هغې په جیب کې نغدي وي که د یو وخت خوراک ورسره وي نو هم دې لپاره دې سره مرسته دې سره کومک خصوصا په دغسې شرایطو کې چې هغې راځي تاسو ته لاس نیسي تا چې ورکړې بل ته لاس نیسي بل چې ورکړې دا سلسله هم داسې دوام مومي نو دغې په خاطر باندې راځي دوستانو حقدار ته ورسوو حقدار یې داسې دي چې ځینې محلو کې ځینې کورونو کې ځینې کلو کې داسې خلک شته چې هغې د شرمه یا د حیا نه چاته نه وایي حتی خپل همسایه ته نه وایي خو باور مو په خدای وشه چې هغې یو وخت ډوډۍ نه لري حقسې خلکو پسې وګرځئ دا خپله مرسته خپله صدقه خپل همسایه ته خپله مرسته خپله صدقه خپل خپلوان د یتیمان کونډې وي هغې ته ورسوئ نو په دې کې اجر ډېر لوی دی زما سره که په موافق یاستئ دا ویډیو سره خپره کړئ تر څو ټولو ورونو ته ورسېږي ډېره مننم دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم
موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو. په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي. همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه، ویب سایټ درته هم ښکاري، نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره. موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده. هغه ورونه چې خبر نه هغه د خبر شي خپل بچی راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کې تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې. زه پوهېږم ته مصروفه یې، ته به وظیفه لرې، ته به چوکیداري کوې، ته به ټیکسي چلې، خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړې، همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې. دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوې. دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.